بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ د قرآن کریم لفظي ترجمه شروع کړې وه، د هغې افتتام کړې وه. نو نننی چې زمونږ کوم سبق دی د سورة البقرې د اولې سپارې 57 نمبر آیات خوانوالې تر 58 نمبر آیاته پورې دا دوه آیاتونه به مونږ نن وو. نو چې مونږ دا د ثواب په نیت باندې اورو او د عمل په نیت باندې اورو، په مینه او په ذوق باندې اورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وظللنا او سور کړو مونږه علیکم الغمام پتاسو باندې د وریز، وانزلنا او راولیږل مونږه علیکم المن پتاسو باندې ترنجبین، والسلوى او مړزان. او ویل مونږه کلو خورئ من طیبات د پاکو ما رزقناکم د پاکو آغنا ما رزقناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته. وما ظلمونا دا لفظ اکثر خلق غلط وی وما ظلمونا نه الف ور سره وایا وما ظلمونا او دای ظلم نو کړي په مونږ، ولکن کانو انفسهم او لیکن ادی چې په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کو. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا او هر کله چې وې مونږه دننه شئ هذه القريه دی کلي ته، فکلوا نخورئ منها د دینا حیث شئتم کم ځای چې خوښه شي ستاسو، رغدن پریمانا، وادخلوا الباب سجدا او دن شئ دروازې د جماعت ته سجدا پاجزای. وقولوا حطة نغفر لكم وقولوا او وایي حطة نغفر لكم کلمه د معافی د ګناهونو، وایي کلمه د معافی د ګناهونو، نغفر لكم خطاياكم بخنه به وکو تاسو ته خطاياكم د ګناهونو ستاسو، وسنزيد المحسنين او زرد چې زیات پکو مونږ اجر د نیکانو موحدینو.